د تحریک انصاف دا مظاهره کوونکي د خیبر پښتونخوا په مردان کې ورټول شوي دي. دوی په اسلام آباد کې د درغلیو په یوه مقدمه کې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په احتجاج دي. د مردان د مظاهرچیانو د پاکستان پوځ د کینټ مخې ته ولاړو پوځي مجسمو ته اور ولګاوه. دوی پر پوځ د عمران خان سره د مخالفت پاللو تور پورې کړی او د هغوی په خلاف یې نارې وهلې دي. مظاهرچیانو د پوځي رجمنټ پر ودانۍ کاڼي وورول. عمران خان د مې په 9 په اسلام آباد کې د رینجر ځواکونو لخوا په دې تور نیول شوی چې د القادر پوهنتون لپاره جوړ شوي د القادر ټرست په پیسو کې درغلي کړې ده، خو د تحریک انصاف پارلمان دا تور ردوي او سیاسي سازش یې بولي. د پاکستان پوځ په بیا ویلي چې نه په سیاست کې ګوتې وهي او نه هم د کوم ګوند ملاتړ یا مخالفت کوي. البته د عمران خان هغه تورونه یې بې بنیاده بللي چې وایي د استخباراتي ادارې ISI یو افسر یې د وژلو پلان لري او پوځ نه غواړي چې دی بیا په واک کې راشي. د عمران خان پلویانو د خپلو مشرانو په غوښتنه د ملک په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرو ته دوام ورکړی دی. دوی وایي چې عمران خان د خوشي او د شهباز شریف په مشرۍ حکومت دی ژر تر ژره انتخابات وکړي. په پېښور کې پولیسو پر مظاهرچیانو اوښکې بهونکی ګیس کارولی دی، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې رپورټ نشته. د تحریک انصاف پلویانو او مشرانو یې ویلي چې تر څو عمران خان نه وي خوشي شوی مظاهرو ته به دوام ورکوي.